السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړ زه یم جاوید خان تاسو ته ښه راغلاست وایم. خو دوستانو په دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د ایران هیواد د آنلاین ویزو په هکله په موبایل کې مکمل طریقه کار در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل موبایل فون له لارې نه په بشپړ ډول باندې د ایران هیواد آنلاین ویزې ته نوملیکنه وکړئ، انټرویو واخلئ او مکمل ترتیب برابر کړئ. نو خو دوستانو په دې باندې مخکې ما هم یو ویډیو کړې وه، خو هغه مونږه د لیپټاپ یا د کمپیوټر د سکرین په مدد باندې کړې وه چې تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر په مدد باندې هلته اپلای وکړئ. ولې په دې ویډیو کې مکمل طریقه کار ما تاسو ته برابر کړی دی چې تاسو کولی شئ د خپل سمارټ فون یا د خپل موبایل په مدد باندې د ایران هیواد آنلاین ویزو ته نوملیکنه وکړئ، ځان لپاره، ملګرو لپاره، او تاسو د خپل موبایل په مدد باندې کولی شئ چې همدغه یو کاروبار دی، د همدې په واسطه باندې تاسو د میاشتې یو اندازه پیسې لاسته راوړئ، یو اندازه عاید لاسته راوړئ. تاسو کولی شئ چې کارونه ونیسئ د ملګرو نه، شرکتونو نه، او د ایران ویزو ته نوملیکنه وکړئ، هغه هم د خپل موبایل په واسطه باندې، د خپل سمارټ فون په واسطه باندې. او دغه ویډیو کې انشاءالله مکمل طریقه کار دی. زه مطمئن یم چې د دغې ویډیو له کتلو نه وروسته به تاسو د خپل موبایل په مدد باندې کولی شئ چې په اسانۍ سره سیټ تعقیب کړئ او د ایران ویزو ته اپلای وشئ کړلی. نو خوږو دوستانو نور ستاسو وخت نه نیسمه او ورځمه د موبایل سکرین ته او مکمل طریقه کار زه تاسو سره شریکوم. خوږو دوستانو مخکې له دې نه چې موږ تاسو لاړ شو سایټ ته اپلای وکړو د ایران ویزو لپاره او یا هم د ایران ویزې لپاره نوملیکنه وکړو، نو لومړی تاسو سره اسناد پکار دي او د اسنادو ترتیب پکار دی. دا چې کوم اسنادونه پکارېږي مخکې په ویډیو کې به انشاءالله تاسو سره موضوع شریکه کېږي. خو اول لازم د اسنادونو ترتیب ته چې اسناد به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ترتیبوئ. لکه تاسو سره بالکل کمپیوټر نه وي، پی سي نه وي، لیپټاپ نه وي، نو تاسو په خپل موبایل کې به اسناد څنګه ترتیبوئ. نو دې لپاره ستاسو په موبایل کې یو اپلیکیشن یا سافټویر پکار دی. نو زه به د اپلیکیشن یا د سافټویر د ډاونلوډ لپاره خپل موبایل کې پلی سټور ته لاړ شم. لکه څنګه چې ګوري خوږو دوستانو مخامخ تاسو ته پلی سټور دی. زه به پلی سټور دغسې راخلاص کړم. کله چې تاسو پلی سټور راخلاص کړئ تاسو به لاندې راشئ د سرچ برخې ته. دلته وګورئ خوږو دوستانو دغه زموږ سره د سرچ برخه ده. زه لږ تاسو ته دا په نښه کړم ولې چې پلی سټور اوس اپډیټ شوی دی، سرچ موږ ته په دې برخه کې راکوي. او بیا دلته وګورئ دا لټون یا د سرچ برخه موږ سره راغله. په دې کې به تاسو ولیکئ پیکسل لیب، دا به ولیکئ. دا ګورئ خوږو دوستانو پیکسل لیب دا یو سافټویر به تاسو را ډاونلوډ کړئ. دې باندې به داسې کلیک واخلئ تر څو چې سرچ شي. نو دلته وګورئ خوږو دوستانو ما سره دغه سافټویر په دویمه برخه کې راغلی دی یا په دویم نمبر باندې راغلی. نو تاسو به غلط سافټویر نه ډاونلوډوئ، بس دې باندې به کلیک واخلئ، دا به تاسو سره انسټال شي. کله چې انسټال شو بیا به داسې را اوپن کړئ یا را خلاص به کړئ. د دغې سافټویر په مدد باندې تاسو موبایل کې مکمل د فوټوشاپ په شان ایډیټینګ کولی شئ، ډېر کارونه په دې کې کولی شئ. ستاسو د موبایل مکمل مشکل دې سره حل کېدلی شي د ایډیټینګ یا د ګرافیک برخه کې او یا هم د ډیزاین برخه کې. نو زه دلته راځم خوږو دوستانو، دا ګورئ دا زموږ سره سافټویر دی. اوس وګورئ دغې سافټویر کې زه غواړم چې د عکس اندازه، د پاسپورټ اندازه او د تذکرې اندازه جوړه کړم. لومړی به موږ تاسو تذکره جوړو. تاسو به خپله تذکره د سکینر په واسطه باندې منظمه سکین کړې وي، که نه وي تاسو د موبایل په واسطه باندې هم سکین کولی شئ. دلته وګورئ خوږو دوستانو دا زموږ سره یو تذکره ده. دغه تذکره موږ بیل بیل هر مخې سکین کړی او دا تذکره زه غواړم چې دا یو ځای کړم او بیا یې هلته اپلوډ کړم. تاسو جدا جدا هم اپلوډولی شئ، خو که یو ځای کړئ اسانه به اپلوډ شي. او بیا له دې نه وروسته زما سره پاسپورټ دی چې دې پاسپورټ سایز به هم جوړو په پکسل لیب کې. او ورسره خوا کې په دې پاسپورټ کې چې کوم عکس دی همدغه عکس به هم د همدې پاسپورټ نه راخلو، جدا عکس به د ویزې لپاره نه اخلو. نو زه راځم خوږو دوستانو پکسل لیب ته. زه پکسل لیب ته راغلم. لومړی راځم سایز برخې ته. دغه درې ټکي یا درې نقطې چې دي تاسو په دې برخه کې کلیک واخلئ. کله چې په دې برخه باندې کلیک واخستو نو دلته به تاسو ایمیج سایز برخې ته راشئ. دا ګورئ ایمیج سایز، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ او دلته وګورئ دغه ډیفولټ سایز یا دایمي اندازه تاسو راغلی، خو دا صحیح نه ده. نو تاسو به داسې وکړئ چې دلته به خوږو دوستانو په دغه ځای کې 1200 ولیکئ
او دغه طرف ته به تاسو ولیکئ 1580. دا اندازه به تاسو برابره کوئ، بیا به یې اوکې کوئ. موږ سره اندازه برابره شوه. اوس به هغه دواړه تذکرې سایډونه راخلو او دې کې به یې سره یو ځای کوو. دا موږ سره د A4 سایز تقریبا برابرېږي. نو د دې لپاره چې تاسو د تذکرې دواړه مخونه راواخلئ، تاسو به راشئ دغه یو آیکن باندې به کلیک واخلئ د سینټر پوزیشن کې، او دلته وګورئ ښه دوستانو امپورټ لیکلی دی. نو تاسو به په دې امپورټ باندې کلیک واخلئ. کله چې په امپورټ باندې کلیک واخستو نو تذکرې خو تیارې تاسو سره په ګلري کې دواړه مخونه شته ده. نو تاسو به داسې طریقه وکړئ چې اول به د تذکرې یو مخ راواخلئ او بیا به هم لاړ شئ هماغه امپورټ برخې ته او د تذکرې دا بل مخ به هم راواخلئ. دا به دواړه پکسل لیب ته داسې اپلوډ کړئ. دا وګورئ دا دواړه دلته اپلوډ شوي. تاسو به په دې برخه کې لږ ذره داسې سیټ اپ برابر کړئ. دا به د فریم یا چوکاټ کې منظم تاسو برابر کړئ. د برخه کې به تاسو توجه وکړئ چې منظم راشي. دا چې کله تاسو سره سیټ شو بیا به راشي دغه برخه کې د سیو بټن باندې به کلیک واخلئ او دلته کې به تاسو خوږو دوستانو سیو ایمیج یا سیو پروجیکټ که پروجیکټ کې ثبتوئ که ایمیج په شکل. نو زه ایمیج شکل کې ثبتوم. نو دلته کې خوږو دوستانو ګورئ تاسو به لاندې راشئ سیو ټو ګیلري شیر کولی هم شئ. سیو ټو ګیلري باندې به کلیک واخلئ. دا به ګیلري کې تاسو سره سیو شي، پکسلې به بند کړئ، تاسو سره به تذکره برابره شي. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ خوږو دوستانو دا تذکره زموږ سره داسې یو ځای شوه. همدغسې که کاغذي تذکره تاسو ولرئ د هغې شا او مخ دواړه که ضروري وي هغه هم داسې یو ځای کولی شي. اوس راځو خوږو دوستانو د پاسپورټ سایز ته چې پاسپورټ به موږ څنګه جوړو. نو بیا به هم تاسو پکسل لیب را خلاص کړئ. د پاسپورټ سایز جوړولو لپاره به خوږو دوستانو بیا چې کله تاسو پکسل لیب ته راغلی بیا به هم راشئ دغه 3 ډاټ یا د 3 ټکو باندې به کلیک واخلئ. ایمیج سایز باندې به کلیک واخلئ او ایمیج سایز برخه کې دغه برخه کې اندازه مهمه ده چې تاسو ورته اندازه مشخصه کړئ. هایټ یا جګوالی چې د 600 باید ولیکئ، وایډ یا پراخوالی چې د 800 او دا به اوکې کړئ. د اوکې نه وروسته به تاسو بیا هم راشئ دغه 3 ډاټ ته او دې برخه باندې به کلیک واخلئ. کله چې په دې برخه باندې کلیک واخستو بیا به راشئ یوز ایمیج فرام ګیلري. په دې برخه باندې به تاسو یو کلیک واخلئ. دې باندې چې کله کلیک واخستو تاسو به راشئ ګیلري کې به خپل پاسپورټ ورته انتخاب کړئ او چې کله پاسپورټ انتخاب کې نو دلته وګورئ خوږو دوستانو په دغه طریقه باندې د پاسپورټ دا لاندې برخه چې ده کومه برخه کې چې عکس وي هغه به تاسو انتخاب کړئ. هغه هم چې انتخاب کې بیا به راشئ لاندې خوږو دوستانو دغه ټیک مارک برخې ته او دا برخه به تاسو ټیک مارک کړئ. ستاسو پاسپورټ به پکسل لیب ته اپلوډ شي او اندازه به هم تیار جوړوي. له دې نه وروسته به دغه پاسپورټ هم تاسو په ګیلري کې سیو کړئ. نو سیو باندې چې کلیک واخلئ دوه آپشن راځي، تاسو به دویم آپشن واخلئ سیو از ایمیج. سیو از ایمیج باندې به کلیک واخلئ او دلته وګورئ خوږو دوستانو تیار اندازه یې زموږ سره سیټ شوې ده. سیو ټو ګیلري باندې به کلیک واخلئ دا به تاسو سره سیو شي. په همدې طریقه باندې به خوږو دوستانو تصویر یا پکچر هم جوړو. تصویر لپاره بیا هم فرش پکسل ته به راشئ پکسل لیب ته او په پکسل لیب کې به هماغه پروسس تاسو وکړئ. را به شئ دغه 3 ډاټس ته او د 3 نقطو باندې به کلیک واخلئ. بیا به راشئ ایمیج سایز ته او تاسو به په ایمیج سایز باندې کلیک واخلئ. اول به تاسو د تصویر اندازه برابره کړئ. د تصویر اندازه د پاسپورټ د اندازې نه وړه ده. دلته به تاسو راشئ خوږو دوستانو په دغه برخه کې وایډ د دې پراخوالی چې دی نو دا به خوږو دوستانو تاسو 400 واخلئ او د دې هایډ یا جګوالی چې دی دا به تاسو خوږو دوستانو 600 واخلئ او دا به اوکې کړئ. نو اوس وګورئ خوږو دوستانو تصویر لپاره تیار موږ سره فریم یا چوکاټ برابر شو. تاسو به لاړ شئ د 3 ډاټ ته او بیا به هم له دې برخې نه تصویر ورته اپلوډ کړئ. نو د تصویر لپاره به یوز ایمیج فرام ګیلري باندې به کلیک واخلئ او بیا به هم که د پاسپورټ نه عکس اخلئ پاسپورټ باندې به کلیک واخلئ او که په ګیلري کې بل عکس وي اندازه یې جوړوئ هماغه عکس به انتخاب کړئ. زه له پاسپورټ نه عکس رااخلم او دلته وګورئ خوږو دوستانو دا به داسې تاسو منظم دې برخه کې د دې د چوکاټ برابر کړئ. تاسو به کوشش وکړئ چې تصویر دې برخه کې مکمل ونیسئ. داسې کله چې دا ونیو دا به د سټیک مارک
تصویر به تاسو سره اندازه جوړه شي او چې کله تاسو سره اندازه جوړه شي بیا به لاړ شئ دغه برخې ته او په دې برخه کې به خوږو دوستانو تاسو په دې سیو بټن باندې کلیک واخلئ او سیو ایمیج باندې به تاسو کلیک واخلئ. دغه تصویر به هم تاسو په ګیلري کې ځان سره سیو کړئ. نو دلته وګورئ زموږ سره لاندې یو آپشن دی سیو ټو ګیلري. سیو ټو ګیلري باندې به کلیک واخلئ دا به تاسو سره سیو شي. نو خوږو دوستانو لکه څنګه چې تاسو وکتل مونږ د تذکرې اندازه جوړه کړه. د افغانستان دغه دوه ډوله تذکرې وي الکترونیکي وي که کاغذي وي تاسو به د هغې اندازه منظمه برابره کړئ لکه یو فایل به ترې جوړ کړئ. بیا د هغې نه وروسته د پاسپورټ اندازه ده چې د پاسپورټ اندازه به تاسو 600-500 پکسلو کې جوړه کړئ منظمه او له دې نه وروسته تاسو سره یو منظم عکس په کار وي. تاسو کوشش وکړئ منظم عکس واخلئ بیکګراونډ یې سپین وي. خوږو دوستانو لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ چې د ایران ویزو لپاره چې کله تاسو اپلای کوئ او سایټ خلاصوئ نو بعضې حالاتو کې بدون د وی پی ان نه یا بغیر د وی پی ان نه سایټ نه خلاصیږي. تاسو به په خپل موبایل کې ضرور وی پی ان انسټالوئ او بیا به تاسو ته سایټ خلاصیږي. اکثره نیټورک چې دي اکثره شبکې چې دي دا کوم چې سیم کارت شبکې دي دې سره مستقیما هم سایټ خلاصیږي. خو بعضې حالاتو کې چیرې تاسو د وای فای نه کار اخلئ په خپل موبایل کې یا بعضې سیم کارتونو کې بعضې نیټورکو کې تاسو ته کار نه کوي بدون د وی پی ان نه تاسو به ضرور وی پی ان انسټالوئ. راځو او تاسو د موبایل نه د وی پی ان ډاونلوډولو طریقه او د هغې د استعمال طریقه تاسو سره شریکوم چې تاسو څنګه کولی شئ وی پی ان ډاونلوډ کړئ او فعال یې کړئ او سایټ ته لاړ شئ او د سایټ نه نوملیکنه وکړئ. لومړی خو به تاسو په خپل موبایل کې لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور به په دغه طریقه باندې داسې راخلاص کړئ او که تاسو سره آیفون وي نو تاسو به اپل سټور ته لاړ شئ. نو کله چې تاسو سره سټور راخلاص شو بیا به تاسو لاړ شئ سرچ برخې ته. پلی سټور کې به لاندې لاړ شئ د سرچ برخه باندې به داسې کلیک واخلئ تاسو به سرچ برخه راخلاص شي. دلته پلی سټور لار نه تاسو کولی شئ مختلف ډول وی پی ان ډاونلوډ کړئ. خو کوم یو چې مونږ کاروو او تجربه شوی دی او تاسو ته دوامداره کار کوي نو تاسو به دغه یو ډاونلوډ کړئ. په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ سوپر وی پی ان. له دې نه وروسته به یې سرچ کړئ. ستاسو مخامخ ته دغه وی پی ان راځي. تاسو د دې لوګو شکل او هر څه ته ښه دقیق وګورئ. سوپر وی پی ان فسټ وی پی ان کلاینټ دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. ته به تاسو سره دوه تڼۍ یا دوه بټنې راشي یو د انسټال بټن ده او بل د اوپن ده. نو ما سره خو تیار انسټال دی ځکه ما سره اوپن راغلی تاسو سره اوپن نه راځي. تاسو سره به دا مخکې نوي انسټال تاسو به په انسټال باندې کلیک واخلئ څو شېبې به انتظار وکړئ تر څو چې دا تاسو سره انسټال شي. کله چې دغه وی پی ان تاسو سره په بشپړ ډول انسټال شو بیا به یې اوپن کړئ. اوپن باندې به کلیک واخلئ دغسې او دلته د دې کنیکټینګ یا وصلول ډېر اسانه دی. لاندې وګورئ تاسو ته غټ لیکلی کنیکټ دې باندې به تاسو کلیک واخلئ او تاسو سره به ستاسو په موبایل کې فری وی پی ان کنیکټ شي. کله چې تاسو سره وی پی ان کنیکټ شي بره نوټیفیکیشن برخه کې تاسو سره د کلي یو نښه راځي. نو دې نه تاسو ته پته لګېږي چې ستاسو وی پی ان کنیکټ شوی دی یا وصل شوی دی. او اوس که چیرې مونږ لاړ شو او په خپل موبایل کې ګوګل کروم را خلاص کړو یا بل براوسر را خلاص کړو نو هلته به په سهولت سره زموږ سره سایټ را خلاصېږي. نو زه هم راځم ګوګل کروم ته او د سرچ برخه کې ورته لیکم ایران آنلاین ویزا او دلته کې سرچینګ کوم دغه اول نمبر سایټ چې تاسو سره راځي ادرس مې هم تاسو لیکلی دغه سایټ به تاسو را خلاص کړئ. خو مخکې له دې چې سایټ ته ننوځئ تاسو ته د کیپچې برخه راځي. دا کیپچه به تاسو دغسې حل کړئ. کیپچه مو چې حل کړه مستقیما تاسو ته سایټ را خلاصېږي او سایټ کې ډېرې برخې دي. خو چیرې تاسو غواړئ چې ویزې ته اپلای وکړئ تاسو به لاړ شئ د اپلای برخې ته. خو مخکې له دې چې تاسو اپلای وکړئ یا اپلای نو باندې کلیک واخلئ ګوګل کروم کې به تاسو بره د سایټ برخه کې کلیک واخلئ او دلته کې به تاسو ډیسکټاپ سایټ انتخاب کړئ. ولې چې دغه سایټ کمپیوټر ته جوړ شوی دی یا ډیسکټاپ ته جوړ شوی که چیرې تاسو ډیسکټاپ سایټ انتخاب نه کړئ بیا تاسو مخکې د اپلای په پروسه کې مشکلات سره مخ کېږي او تاسو خپل اپلای مخ ته نشئ وړلی. نو دلته مونږ ډیسکټاپ سایټ انتخابوو. اوس وګورئ ګوګل کروم زموږ سره ډیسکټاپ ته واوښتو او اپلای نو باندې کلیک اخلو نو مونږ ته به مخکې د فورمې د راخلاصولو اجازه راکړي. خو مخکې له دې نه چې بیا هم لاړ شو مکمل فارم راخلاص کړو تاسو ته کیپچه راځي. کیپچې برخه به حل کړئ. دا کیپچې ضروري وي. کیپچه هم چې حل کړه لاندې تاسو سره یو بټن راځي سټارټ ویزا اپلیکیشن غټه بټنه ده دې باندې به کلیک واخلئ او تاسو به عمومي سایټ او د فارم برخې ته ننوځئ. له دې نه وروسته په دې اپلیکیشن کې دغه څلور پوښتنې زموږ تاسو لپاره ډېر زیات ضروري دي چې ویزا ټایپ دی نیشنلټي ده ټایپ اف پاسپورټ دی او پلیس اف ایشو. نو دغه برخه کې مونږ ته د دې پته هم لګېږي چې کوم سایټ خلاص دی او کوم سایټ نه دی خلاص او دا څلور پوښتنې چې کله مونږ تاسو ډکې کړو یا د دې فیلینګ وکړو
هغې نه وروسته بیا موږ کولی شو چې عمومي اپلیکیشن ته ننوځو او هغه دینه خپل اپلیکیشن یا فارم ډک کړو. اول زموږ سره ویزا ټایپ دی، دې ځای کې به تاسو به د ویزې ډول ورته انتخاب کړئ. او لکه تاسو انټري ویزا غواړئ، تاسو انټري ورود ته ویل کېږي یا داخلېدو ویزا، دا د ایران مخصوصي ویزې دي، عموما همدغه کټګوري کې ویزې ورکوي ایران. بیا له دې نه وروسته ټورسټ ده، پلګرمیج ده، زیارتي ویزې مختلف ډولونه شته. موږ عموما انټري انتخابو. د کابل او جلال آباد سایډ لپاره چې عمومي موږ د ځمکې ویزې یا زمیني ویزو ته اپلای کوو، انټري انتخابو. له دې نه وروسته نیشنالټي ده چې زه ورته افغانستان انتخابوم. ټایپ اف پاسپورټ دی، پاسپورټ ډول عادي، آرډنري، عادي، یا لاندې که چیرې تاسو وګورئ بزنس هم شته دی او نور قسم هم شته دی. نو موږ دلته کې عادي یا نارمل پاسپورټ آرډنري انتخابو. د دې نه وروسته پلیس اف ایشو، تاسو دا ویزه په کوم ځای کې درکړی شي، په کوم سفارت کې، کومه کنسولګرۍ کې. افغانستان کې همغه 15 برخې دي چې عمومي سفارت کابل کې دی او 4 کنسولګریانې چې دي هغه په ولایتونو کې دي، چې کابل شو، ننګرهار شو، مزار شو، هرات شو، کندهار شو. تاسو له دې نه د هر زون مربوط چې یاستئ ستاسو پاسپورټ کې به هغه لیکل شوي وي، هغه به ورته له دې انتخاب کړئ. او پلیس اف ایشو کې موږ ته پته لګېږي چې کوم یو کنسولګري ظرفیت لري د کوم ځای نه اپلای کېږي که نه کېږي. که چېرته په دې لیست کې د همغې کنسولګري یا د سفارت نوم وي نو سایټ خلاص دی، تاسو اپلای ورته کولی شئ. که نه وي نو سایټ بند دی، بیا تاسو اپلای ورته نه شئ کولی. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دغه 4 واړه برخې مونږ ډکې کړلې او هغې نه وروسته لاندې سیو اینډ پروسیډ دغې شنې بټن ته به تاسو راشئ او دې باندې به کلیک واخلئ. مونږ ته به عمومي فارم یا بشپړ اپلیکیشن را خلاص شي. خو مخکې له بشپړ اپلیکیشن یا فارم نه تاسو ته کیپچا راځي، تاسو به دا کیپچا حل کوئ. زه به کیپچا دغسې حل کړم لکه څنګه چې تاسو ګورئ. خو دوستانو کیپچا مونږ حل کړه او مکمل فارم یا اپلیکیشن زموږ سره را خلاص شو. دغه فارم یا اپلیکیشن 4 برخې یا 4 سټیپه لري. تاسو به هر یو برخه ډکه کړئ، بیا به تاسو مخکې لاړ شئ. اوله برخه یا سټیپ 1 چې دی زموږ سره پرسونل انفارمیشن دی یا زموږ شخصي معلومات په دې برخه کې غواړي. شخصي معلوماتو برخه کې نیشنالټي ده چې تیار انتخاب شوی وي، ویزا ټایپ دی چې هغه هم موږ مخکې انتخاب کړو، انټري، او بیا فرست نیم دی چې تاسو به دلته خپل نوم ولیکئ، او بیا هغې نه وروسته سر نیم دی چې تاسو به تخلص ولیکئ، بیا به فادر نیم د پلار نوم ولیکئ، او د جنډر په برخه کې به تاسو نارینه یا ښځینه انتخاب کړئ. له دې نه وروسته 2 نورې پوښتنې دي. فارمر نیشنالټي، ستاسو مخکینی ملیت، نو هغه به هم تاسو افغانستان انتخاب کړئ. بیا پلیس اف برث ده، دې کې هم تاسو کوم ځای کې چې ستاسو پیدایښت شوی وي همغه هیواد نوم به انتخاب کړئ، یا دا تیار انتخاب وي تاسو بیا لیکل پکې نه کوئ. د دې نه وروسته ډیټ اف برث دی، تاسو خپل د پیدایښت کال به ولیکئ د پاسپورټ مطابق. هغې نه وروسته بیا میریټل سټیټس دی چې تاسو مجرد یاستئ یا متأهل یاستئ، سنګل یا میریډ. دلته 2-3 اپشنې دي، یو به تاسو انتخاب کړئ کوم یو چې تاسو پورې تعلق ولري. هغې نه وروسته اوکوپیشن دی چې دې برخه کې به تاسو ورته خپل وظیفه یا کار مشخص کړئ. عموما هغه کسان چې آزاد کاروبار کوي زه ورته سیلف امپلای لیکمه، تاسو هم دلته یو لیکل ورته کولی شئ. هغې نه وروسته پرسونل فوټو دی چې دې برخه کې به تاسو همغه عکس چې برابر کړی وي سایز یې همغه عکس به دلته اپلوډ کړئ. که تاسو د پاسپورټ نه عکس اخیستی وي که جدا عکس وي نو په دې برخه کې به تاسو اپلوډ کړئ چې اندازه یې 400 په 600 پکسلو کې وي، او د عکس سایز باید 1500 کیبي نه زیات نه وي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ عکس موږ هم اپلوډ کړئ. اوس راځو دویمې برخې ته، سټیپ 2. سټیپ 2 یا په دویمه برخه کې د کانټیکټ یا د اړیکې نیولو معلومات دي چې دې برخه کې تاسو خپل موبایل نمبر، ایمیل ادرس او دغه مشخصات ورچوئ. کانټیکټ انفارمیشن برخه کې اول زموږ سره اپلیکنټ فون نمبر دی، تاسو به خپل د موبایل نمبر ور واچوئ یا هغه څوک چې دغه فورمه ډکوي هغه به ور واچوي. هغې نه وروسته به تاسو خپل یو بل نمبر ور واچوئ، یا به د خپلوانو د ورور، پلار یا د یو بل کس نمبر ور واچوئ. له دې نه وروسته ایمیل ادرس دی، په ایمیل ادرس کې به تاسو فعال ایمیل ادرس ور واچوئ، داسې ایمیل ادرس چې اوس تاسو سره موجود وي، ځکه چې تاسو به په هماغه ایمیل باندې سبمیشن راځي او تاسو به د هغې ځای نه خپله فورمه ترلاسه کوئ او د همغې ځای نه به تاسو خپله ویزه هم ترلاسه کوئ. نو فعال ایمیل ادرس، دقیق ایمیل ادرس به تاسو دلته واچوئ. بیا زموږ سره زیپ کوډ دی چې فی الحال افغانستان کې د استعمال وړ نه دی، زیپ کوډ تاسو مه لیکئ. ریزیډنټ ادرس دی، فعلا چې تاسو چیرته سکونت لري یا ژوند لري همغه مکمل ادرس به ولیکئ.
هغې نه لاندې زموږ سره پون نمبر ان ایران دی. تاسو به یو ایرانی فعال نمبر ور واچوئ. تاسو په ایران کې چې څوک وپېژنئ د هغې کسانو یو نمبر ور اچولی شئ. که خپل نمبر ولرئ ایرانی نو هغه تاسو دلته ور اچولی شئ، خو دا ضروري دي. له دې نه وروسته ادرس ان ایران. تاسو چې ایران کې کومې برخې ته ځئ، کوم ولایت ته ځئ، فرض مثال کوم خیابان ته ځئ، مکمل هغه ترتیب به دلته ورته ولیکئ. کانټیکټ انفارمیشن برخه کې چې دغه خانې یا فیلډونه تاسو ډک کړه نو بیا به ځو سټپ 3 ته، او سټپ 3 یا په دریمه برخه کې پاسپورټ انفارمیشن دی چې ستاسو د پاسپورټ مکمل یا بشپړ مشخصات یا معلومات پکې لیکل کیږي. په دریمه برخه کې اول لازم پاسپورټ نمبر لیکو چې پی باندې شروع کیږي. د افغانستان پاسپورټ په پی باندې شروع کیږي، پی او باندې. بیا ټایپ اف پاسپورټ تیار انتخاب شوی اورډنري دا په اوله برخه کې انتخابیږي. ډیټا بیس شو تاسو پاسپورټ په کوم تاریخ باندې توزیع شوی تاسو اخیسته. دا معلومات به ټول د پاسپورټ مطابق ولیکئ. تاسو سره به تیار تاسو پاسپورټ مخې ته ایښی وي، بیا به دا فورمه ډکوئ. ډیټ اف ایکسپایریشن ستاسو پاسپورټ په کوم تاریخ باندې ایکسپایر کیږي هغه به هم دلته ولیکئ. ستاسو پاسپورټ کې باید کم نه کم 8 میاشتې ټایم وي چې دغه فورمه ډکوئ. له دې نه وروسته پاسپورټ کاپي ده چې تاسو د پاسپورټ هغه عکس چې مخکې په ویډیو کې ما تاسو ته وښودو چې په دې طریقه باندې پاسپورټ عکس خوسیږي یا جوړیږي، هماغه عکس به دلته اپلوډ کړئ. نو زه هم راځم چوز فایل باندې کلیک اخلم او ګیلري نه د پاسپورټ هماغه عکس ورته داسې انتخابوم. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ پاسپورټ عکس هم زما سره اپلوډ شو او دریمه برخه هم ډکه شوه. اوس هم راځو څلورمې برخې ته یا سټپ 4 ته ویزا انفارمیشن چې دې برخه کې به تاسو د خپل ویزې معلومات ورکوئ. د څومره وخت ویزا غواړئ دا مکمل معلومات دلته شته. سنګل انټري ویزا غواړئ، ډبل انټري غواړئ، د ټول ترتیبات دلته شته دی. نو دا برخه به هم ډکوو. په دې برخه کې هم دا څو مشخصې پوښتنې دي. ډیوریشن دی، د ایران ویزې عموما 3 میاشتې ویزې ورکوي عادي کسانو ته، 6 میاشتې ویزې تجارتي کسانو ته ورکوي، او زمینی ویزې عموما 3 میاشتې وي. نو تاسو به دلته د 3 میاشتو نه ډېر نه انتخابوئ. فرض مثال ما ورته 2 میاشتې انتخاب کړې، 60 ورځې، 45 ورځې ویزا هم ورکوي، 1 میاشت ویزا هم شته. بیا هغې نه وروسته ټایپ اف انټري، په دغه ویزا باندې څو ځلې تګ راتګ کوئ، ډبل 2 ځلې، سنګل 1 ځلې او ملټیپل څو ځلې. نو تاسو دلته ورته انتخابولی شئ. له دې نه وروسته ارجنټ، که چیرې تاسو ویزا په عاجل کې وغواړئ نو دا آپشن دلته شته دی. 50% اضافي چارجز یا پیسې تاسو باندې راځي چې دا آپشن د اوس لپاره غیر فعاله دی. که چیرې دا فعاله وي ټیک مارک کې نو تاسو به ویزا عاجله درکوي، اضافي چارجز به راځي در باندې. له دې نه وروسته سکین امیج اف د سیل انډیکیټینګ ایکسټنشن، که چیرې تاسو مخکې ویزا اخیستې وي او تمدید کړې مو وي د هغې عکس به دلته واچوئ. بیا له دې نه وروسته پرپوز اف ټراول، تاسو د کوم هدف لپاره سفر کوئ د سفر هدف مو دلته لیکلی شئ. لکه زه ورته لنډ لیکم ټراول. بیا له دې نه وروسته ریزیډنټ کارډ دی، که چیرې تاسو د ایران اقامت کارت ولرئ دې برخه کې اپلوډولی شئ. له دې نه وروسته زموږ سره اپراکسیمیټ ارایول ډیټ دی او اپراکسیمیټ ډیپارچر ډیټ دی. اپراکسیمیټ ارایول ډیټ کې به تاسو ورته ولیکئ چې تقریبي تاسو نن دا فورمه ډکوئ څومره وخت وروسته ایران ته ځئ، هغه تاریخ به دلته ورسوئ. بیا هغې نه وروسته زموږ سره اپراکسیمیټ ډیپارچر ډیټ دی چې تاسو به تقریبي په کوم تاریخ له ایران نه وځئ یا بیرته به واپس افغانستان ته راځئ یا چې هر ځای نه تاسو اپلای کړي وي. بیا په مابین کې یو پوښتنه راغلې د ایمیج آن د بیک اف ریزیډنټ کارډ. دغه د کارت دواړه مخونه وي، یو مخ پاس اپلوډیږي، دویم مخ لاندې، که چیرې تاسو د اقامت کارت ولرئ. له دې نه وروسته زموږ سره ریزیډنس کارت دی چې په دې برخه کې به تاسو خپل CNIC یا خپله تذکره اپلوډ کړئ. که چیرې تاسو کاغذي ولرئ دواړو نه به یو مخ جوړ کړی وي او که الکترونیکي هم وي. نو د تذکرې د جوړولو طریقه هم مخکې ما تاسو ویډیو کې ښودلې ده. هماغه تذکره به دې برخه کې چوز فایل باندې کلیک واخلئ، ګیلري نه به انتخاب کړئ، اپلوډ به یې کړئ. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ تذکره هم زموږ سره اپلوډ شوه. دا 4 برخې زموږ سره ډکې شوې. تاسو په همدې ځای کې کولی شئ یو ځل ټولې چک کړئ. که چیرې تذکره کې څه مسله وي بیا لاندې هغه ټیک مارک نه درکوي درته، نو تذکره هم صحیح شوه. له دې نه وروسته زموږ سره سیکیورټي کوډ دی چې دا حتمي دی، دا چې تاسو ته هر څه راغلی وي دلته به ولیکئ، دا موقتي وي، هر ځل نوی کوډ راځي. بیا لاندې زموږ سره 2 آپشن دي، بک ټو ویزا الیجیبیلیټي، که چیرې تاسو دې باندې کلیک واخلئ مکمل د فارم نه وځئ اولې برخې ته ځئ، او که سیو ان پروسیډ باندې کلیک واخلئ
نو ستاسو دغه فارم به سیو شي او تاسو ته به د سمري یا د خلاصې ورقه راشي. په هغه خلاصه یا سمري برخه کې مکمل معلومات تاسو چک کولی شئ. زه راځم په سیو اینډ پروسیډ باندې کلیک اخلم. کله چې په سیو او پروسیډ باندې کلیک واخلو بیا زموږ سره دغه مکمل د دې اپلیکیشن سمري راځي. په دې یو پیج کې مکمل ډیټیلز موږ ته ښودل کېږي، دغه کوم معلومات چې موږ ثبت کړه د دې ټولو دې برخه کې موږ ته یو سمري یو خلاصه راکوي. تاسو دې برخه کې هم خپل معلومات مکمل دقیق باید وګورئ چې کوم برخه کې غلطي نه وي، نوم غلط نه وي، ایمیل ادرس غلط نه وي، موبایل نمبر غلط نه وي، نور مشکل نه وي پکې. مکمل چې معلومات صحیح تاسو به لاندې راشئ، کنفرم باندې به کلیک واخلئ او که چیرته ستاسو معلوماتو کې فرق وي تاسو به ایډیټ باندې کلیک واخلئ. بیرته به تاسو فارم ته بوځي او فارم کې تاسو کولی شئ چې خپل معلومات اصلاح کړئ. نو د اوس لپاره زه په کنفرم باندې کلیک اخلم تر څو چې مخکې لاړ شو. کله چې تاسو کنفرم باندې کلیک واخلئ تاسو کیپچې برخه راځي. دا کیپچه به تاسو منظم ډول باندې حل کړئ تر څو چې سایټ کې مخکې لاړ شو. لکه څنګه چې تاسو ګورئ زمونږ اسنادونه ثبت شو او زمونږ ایمیل ادرس ته به یو ایمیل هم تللی وي. نو دغه پیج ته وریفیکیشن پیج وي. په دې برخه کې به تاسو د همدغه اسنادونو وریفیکیشن د ایمیل په واسطه باندې کوئ. نو دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو ګورئ لاندې زموږ سره وریفیکیشن کوډ دی او بیا هم سیکیورټي کوډ دی. نو وریفیکیشن کوډ خو دې برخه کې موږ ته نه راښیي، موږ ته ایمیل راغلی، موږ به لاړ شو خپل ایمیل ته، ایمیل به چک کړو او هغې برخې نه به وریفیکیشن کوډ راواخلو. دغه وریفیکیشن کوډ عموما 12 ساعته وخت لري. تاسو باید په 12 ساعتونو کې د خپل اپلیکیشن چې دی دا باید تاسو وریفای کړئ، که نه تاسو چې څومره زحمت باسلی هغه به عبث شي او ستاسو اپلیکیشن به کینسل شي. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ زه راځم ګوګل فولډر ته او بیا دلته راځم جیمیل ته. ستاسو موبایل کې چې تاسو سره جیمیل په هره برخه کې وي تاسو به لاړ شئ او جیمیل به راخلاص کړئ. البته هغه جیمیل ته به تاسو ورشئ چې د هغې ایمیل تاسو په دې اپلیکیشن کې سبمیټ کړی وي. یعنی اپلیکیشن کې چې کوم ایمیل مونږ ولیکلو تاسو به هماغه ایمیل ته ورشئ. نو زه هم جیمیل راخلاصوم او دا ایمیل تیار دلته زما سره موجود دی. کله چې تاسو سره ایمیل راخلاص شو بیا به تاسو پاس لاړ شئ، دغه 3 خطونو باندې به کلیک واخلئ. دلته تاسو سره باکسز یا دې برخه کې تاسو سره فولډرې راځي. نو دې باکسونو یا فولډرو کې به تاسو سپام فولډر ته لاړ شئ. دغه ایمیل تاسو سپام فولډر ته راځي، انباکس ته نه راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ زما سپام فولډر ته یا باکس ته یو ایمیل راغلی او تر اوسه مونږ هغه ایمیل ریډ کړی یا کتلی مو هم نه دی. نو زه سپام باندې داسې کلیک اخلم. کله چې زما سره دا سپام باکس راخلاص شو نو دلته وګورئ نو ریپلی په نوم باندې یو ایمیل زموږ سره راغلی او همدغه د ایران ویزو له سایټ نه موږ ته راغلی. نو زه راځم او دا ایمیل دغسې راخلاصوم. په دې ایمیل کې به تاسو داسې لاندې راشئ او دلته به تاسو سره وریفیکیشن کوډ وي او ورسره خوا کې به یو لینک وي. نو لینک د وریفیکیشن نه بره راځي او لاندې تاسو سره وریفیکیشن کوډ دی. دغه وریفیکیشن کوډ باندې به تاسو داسې کلیک واخلئ، دا به را کاپي کړئ. کله چې زموږ سره کاپي شو بیا به تاسو په دې لینک باندې کلیک واخلئ تر څو چې موږ لاړ شو او هغه خپل اپلیکیشن وریفای کړو. نو زه هم راځم په دې لینک باندې کلیک اخلم او د وریفیکیشن یا د ثبتولو لپاره زه ورځم دغې نوي پیج ته تر څو چې موږ سره سایټ په بشپړ ډول باندې راخلاص شي. کله کله چې تاسو دلته سایټ راخلاصوئ بیا هم تاسو ته کیپچه راځي، لکه څنګه چې ماته کیپچه راغله. نو زه به دا کیپچه لومړی حل کړم بیا به سایټ ته ننوځم. د کیپچې برخه یا آی ایم ناٹ ا روبوټ دا زموږ سره حل شوه او لکه څنګه چې تاسو ګورئ موږ سره سایټ په مکمل ډول باندې بیا راخلاص شو. دلته به زه دغسې لږ لاندې راشم او دې برخه کې وګورئ وریفیکیشن کوډ او سیکیورټي کوډ. وریفیکیشن کوډ اتومات راغلی، بعضې وخت کې نه وي راغلی نو تیار موږ کاپي کړی وي دلته به پیسټ کړو. او له دې نه وروسته به سیکیورټي کوډ چې هر ځل نوی کوډ راځي دا به تاسو په دې برخه کې ولیکئ. کله چې دا ولیکل شو لاندې به راشئ سبمیټ کوډ باندې به کلیک واخلئ او ستاسو اپلیکیشن به سبمیټ شي. که چیرې تاسو په دغه پروسس کې غلطي ونه کړئ نو حتما ستاسو اپلیکیشن سبمیټ شي. کله چې اپلیکیشن سبمیټ شو نور دغه هر څه مونږ بندو او بیا هم ورځو خپل جیمیل ته او جیمیل کې بیا هم ورځو سپام فولډر ته یا سپام باکس ته
سپام باکس کې وګورئ هماغه ایمیل زمونږ بیا اپډیټ شوی دی نو بیا به هغه مونږ راخلاص کړو. کله چې راخلاص کې تاسو به لاندې برخې ته راشئ. لاندې برخه کې وګورئ چې زمونږ لپاره اپلیکیشن یا زمونږ دغه د انټرویو ورقه چې ده نو دا مونږ ته د ایران سایټ لخوا نه تیاره رالیږل شوې ده. همدغه ورقه تاسو راخلاصولی شئ، همدغه ورقه تاسو پرنټولی شئ او همدا د پی ډي اف فارمټ کې ځان لپاره ډاونلوډولی شئ. زه به پې کلیک واخلم، دغسې زما سره به لومړی ډاونلوډ شي. د ډاونلوډ نه وروسته به زما سره راوپن شي. دغه زموږ د انټرویو ورقه وه. دغه څومره زحمت محنت چې موږ وباسلو د دغې ورقې لپاره، نو په حقیقت کې دغه ټول محنت موږ د دغې ورقې لپاره کوو. دا ورقه چې زموږ سره وي ځو سفارت ته، هلته انټرویو ورکوو، د بانک تعارف تحویلوو، موږ ته ویزه راځي، بیرته همدغه ایمیل ته راځي. دا کوم ایمیل چې زموږ سره دی، دا چې ویزه څنګه راځي، بیا به ویزه څنګه ډاونلوډوو، دې باندې به انشاءالله زه تاسو بله ویډیو جوړه کړم. راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله دغه موضوع هم تاسو زده کړئ مکمل طریقه کاري چې کله موږ ته د سفارت لخوا نه ویزه راشي هغه به موږ د خپل ایمیل نه څنګه اخلو او څنګه به ډاونلوډوو. نو هغه طریقه کار به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې تاسو سره شریکېږي. امید لرم چې له دې ویډیو نه به تاسو څه زده کړي وي. د نورو دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، تر اوسه ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د ملګرو سره شریکه کړئ. د ویډیو لپاره یو لایک هم ضروري دی. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت، الله پامان.